چا چې یو مونځ قصدن عمدن پرېښوست متعمدن قید دی قصدن عمدن ده ته پته وه چې دا فرض دی ده ته پته وه چې دا وقت دی او د قصدن عمدن پرېښوست نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فقط کفرا د کفر وکړو دا کافر شو نو د دې وجه نه زما محترمو د دې مونځ پرېښوستل دا یو عظیم جرم یو لویه ګناه ده د دې نه ځان ساتل پکار دي بلکې دا سبب دی د دې خبرې چې الله په انسان جهنم ته بوزي قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فی جنات یتساءلون عن المجرمین کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو دا جنتیان به د دې جهنمیانو نه تپوس کوي په هغه تپوسونو کې به یو تپوس دی ما سلککم فی سقر ای جهنمیانو دی جهنم ته ولې راغلی یئ دی سقر ته ولې راغلی یئ دی جهنم او دوزخ ته ولې راغلی یئ دوی به ورته څلور خبرې کوي په هغه څلورو خبرو کې یو خبره قالوا لم نک من المصلین موږ به مونځ نه کوو بېلمازم ژوند تېر کړی د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی اور ته جهنم ته راوستو زما محترمو دا یو لویه ګناه ده لویه یوه غټه ګناه ده غټه تاسو ته ما په شروع کې وویلې د شرک نه بعد د ټولو نه غټه ګناه دا مونځ نه کول